رسول الله صلی الله علیه وسلم په وروستۍ بیمارۍ کې د ماسپښین د مانځه دپاره راوتلو نو نشو راوتی او په اخرنۍ د دوشنبې په ورځ باندې 3 پیرې په نبي علیه السلام بېهوشي راغلی خو اراده یې کوله چې جومات ته راوځي نشو راوتلی بالاخر چې د دې نه یو ورځ مخکې د الله نبي وفرمیل چې ما جومات ته بوځئ علي رضی الله عنه اسامه ابن زید دوی راله او نبی علیه الصلاة والسلام په یو لاس په یو واچولو دا بل لاس په بل او جومات ته روان شو عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ما په دې ورځ محمد رسول الله صلی ولیدلو چې خپې مبارکې نشو اوچتولی او دا خپې ځان پسې راښکلې او په دې ځمکه کې داسې کرښه جوړه کړه هغه شخصیت چې د 4,000 کسانو طاقت الله ورکړی خو نن انسان عاجز دی رونو خالق الله نه عاجزه کیږي نه په بیماری راځي نه ورله خوب راځي نه ورله درد راځي نه ورله تکلیف راځي نه ورله زوال راځي کان الله ولا شیء غیره او که رسول الله صلی الله ته الله د 4,000 کسانو طاقت هم ورکړی دی خو انسان دی عاجزه دی نن هغه ورځ راغلی ده چې د دنیا یو قوت یو طاقت ابوالاشدین چې هغه په دنیا کې چا سملولی نه و راغی یا رسول الله صلی که ته حق نبی ماله په غېږه راشه راځه عمر صاحب پاڅېدو علي صاحب تاسو کښېنئ دې هیله ارمان دی چې ما ته په غېږه راشي رسول الله صلی ته په غېږه ورغی او دومره قوي چې اوښ به دې حلال کو په دې تازه سرمن باندې به دې کېناستلو یو جماعت په راغی دا سرمن به یې کش کوله دی نه شو خوځولی ګر چاپېره به سرمن سیرې شوه او دی به چې په کوم ځای باندې ناست و ابوالاشدین هغه ځای به مکمل پاتې شو چا سملولی نه و د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته په غېږه باندې ورغی نبي علیه الصلاة والسلام ډېر په اسانۍ سره سملولو و یا رسول الله بیا په غېږه راشه 3 کرته یې سملولو هغه د دنیا قوي پهلوان چې نه په عربو نه په عجمو کې چا سملولی خو رسول الله صم ډېر په اسانۍ سملولو ځکه د 4,000 کسانو طاقت د پهلوانانو الله ورکړی خو نن جومات ته روان دی او خپې ځان پسې راکاږي ولې دومره عاجزه شي ای بنده روغ جوړې موږ د کابل نه راشو کور ته ماسوتن اذانونه شروع وي دغه سفر په الله بیا خرڅو اذان شروع دی او د څوکه لاړ شي جومات ته 2 رکعته مونځ مخکې وکړه چې الله شکر دی الحمدلله چې زه دې راورسولم په خیر عافیت سره او مونځ د جماعت وکړه او راشه د مرګ پته نه لګېږي